قدرمنو زما خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه به چې کله یو انسان سره خبرې کولې نو دا به نه و چې بس دا ملګری زما ناست دی زه ګورم دی خوا او خبرې ده سره کوم، نه، هغه لویه هستي چې مخ په دنیا هغه نه راغلی دی او نه به راشي، هغه به چې کله یو انسان سره خبرې کولې که نه نو هغه به هغه ته پوره داسې واړېده، د هغه خبرې ته به یې توجه کوله، هغه ته به یې کتل چې دا د خدای دا بنده سوی. نن مونږ لاسونه پورته کړي په جومات کې ناست یو، لاسونه هم پورته کړي یا الله مونږ له دا وکړي یا الله مونږ له دا وکړي پلانکې ډینګلې، خو مونږ اوچت کړي لاسونه دې ځای او ګورو داسې توجه هم بل خوا لاسونه هم الله ته اوچت کړي دي او اشارې کوو کله یو خوا ګورو کله بل خوا ګورو، نو زما دا خو تا الله ته لاس اوچت کړي دي، نو چې الله ته دې لاس اوچت کړي ته ولې کله اخوا ګورې کله دې خوا ګورې. یو انسان سره چې یو انسان خبرې کوي نه هغه ته ګوري، چې هغه ته نه ګوري اوس زه دې ملګري سره خبرې کوم زه تا ته نه ګورم زه اخوا ګورم ته زما خبرې ته غوږ دی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. تاسو نوم جی؟ حزب الله، میا حزب الله. حزب الله دا وخت څه کار کوي؟ زه هسپتال کې ډیوټي سو. ها هسپتال کې ډیوټي ده. ها زه تاسو نه به د هسپتال ریلیټډ سوال جواب دی دا به نه وکړم. صحیح جی دا راته ووایه چې کله انسان د وړوکي نه وړوکي اپریشن کېږي د زړه اپریشن ورته وایي یا مطلب څه نه څه سرجري څه کار پکې کېږي که نه نو څومره خرچه پرې راتلی شي؟ د انسان خو د وړوکي نه وړوکي اپریشن چې د زړه کېږي مطلب انجیوګرافي چې ورته وایي چې هغې کې د زړه هغه رفتار هغه ګوري نو هغه د ټول نه وړوکي اپریشن دی هغې باندې تقریبا نن سبا تقریبا 150 نه والې 2 لک پورې خرچه راځي او د مطلب غټ اپریشن چې کوم دی لکه چې معمولی کله انسان زړه کار پرېږدي او د باندې تکلیف رالی د زړه ادی بیا ډاکټر له منډې وایي د غټ نه غټ ډاکټر ګوري چې مطلب هغه سره زه لړ شم او دا سیټ اپ زما سم شي. لکه تاسو وایي چې نارمل باندې در لاک نه تر 2 لک روپو پورې خرچه راتلی شي. که کله انسان دغه لوی اپریشن چې ورته ساده پښتو په دې و چې هر سړی پې پوه شي چې کله دا لوی اپریشن های اپریشن چې بله لارې نه په دغې باندې اندازتن څومره خرچه راتلی شي؟ دغه چې کوم دی اوپن هارت سرجري ورته وایي هغه باندې خو مطلب تقریبا 15-20 لک روپۍ راځي وي. دا کوم مطلب دلته خو نه کېږي دا په پېښور کېږي RMI هسپتال کې او په شفا کې کېږي اسلام آباد کې مطلب هلته نور هسپتالونه چې غټ غټ پیمس کې دې کې کېږي او دلته ثوابې کې دا نه کېږي. لکه د انسان زړه چې کوم دی دا کله کار پرېږدي نو په وړه مسله باندې د لاک تر 1.5-2 لک روپو خرچه راتلی شي، خو چې کله های لیول ته لړ شي نو بیا 15 لاک پې هم راتلی شي 20 لاک پې هم راتلی شي 10 لاک روپۍ پې هم راتلی شي. خو دا راته ووایه چې الله تعالی دا وجود دا بدن هر شی مونږ له فری کې راکړی دی دا ولې مونږ غلط استعمالو؟ نو الله پاک مونږ باندې غټ احسان کړی چې مونږ له دا هر څومره بلا اندامونه دي بدن کې سترګې دي پوزه ده خوله ده په دننه په بدن کې کومې زړه دی نور پکې جګر دی نور کلمي دي معده ده دا څومره هر یو څیز خپل خپل کار دی دا مونږ له الله پاک د دې لپاره راکړي چې زمونږ دا بدن مطلب صحیح چلیږي او مونږ الله پاک خپل عبادت لپاره پیدا کړي په کار دا چې مونږ د خپل اندامونه دا په خپل صحیح یوز کو کنه مطلب غلط طرف ته لاړ نشو د الله پاک عبادت وکړو د خپل نور. لکه زه به لنډه تا ته دا ووایم چې انسان کله ګرده یو ګرده کار پرېږدي پیل شي که نه نو هغه سوره یار هغه وایي زه به د بل نه به خیر د قرض راوالمه د بل نه به قرض راوالمه خو چې دا ګرده کار شروع کړي. خو دوستانو مونږ ته د الله تعالی د نعمت هله اندازه ولګي چې کله رانه سترګې والي مونږ ته د الله تعالی د نعمت هله اندازه ولګي چې کله هم زړه کار پرېږدي دا چې یو ډاکټر له منډې و بل ډاکټر له منډې و هلکه وایي پلانکې ښه دی پلانکې ښه دی ټول ښه دي خو زه وامه چې کله د انسان صحت روغ دی دی په دې زړه کې د الله یاره ولې نه ساتي؟ کله چې دا انسان روغ دی دی په دې سینه کې په زړه کې د الله تعالی قرآن ولې نه ساتي؟ زمونږ د دې پروګرام کوشش دی مطلب دی چې مونږ الله ته رجوع کړو
خپل پیغمبر پیژنو، الله او رسول پیژنو، زمونږ چې کوم حق سجدین دی دا پیژنو. دا زمونږ چې مسلې دي دا ختمیږي نه کنه، دا وجه صرف او صرف داره چې مونږ دنیا پسې په منډه یو، آخرت هم په شا پرېښودی. قدرمنو زما خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغوی به چې کله یو انسان سره خبرې کولې نو دا به نه و چې بس دا ملګری زما ناست دی زه ګورم دی خوا او خبرې ده سره کوم، نه، هغه لویه هستي چې مخ په دنیا هغه نه راغلی ده او نه به راشي، هغه به چې کله یو انسان سره خبرې کولې که نه نو هغه به هغه ته پوره داسې واړېده، د هغه خبرې ته به یې توجه کوله، هغه ته به یې کتل چې دا د خدای دا بنده سوی. نن مونږ لاسونه پورته کړي په جومات کې ناست یو، لاسونه هم پورته کړي، یا الله مونږ له دا وکړي، یا الله مونږ له دا وکړي، یا الله بچنګۍ مې کامیاب کړي، پلانکۍ ډینګلې، خو مونږ اوچت کړي لاسونه دې ځای او ګورو داسې توجه هم بل خوا لاسونه هم الله ته اوچت کړي دي او اشارې کوو، کله یو خوا ګورو کله بل خوا ګورو. نو زما دا خو تا الله ته لاس اوچت کړي دي، نو چې الله ته دې لاس اوچت کړي ته ولې کله اخوا ګورې کله دې خوا ګورې. یو انسان سره چې یو انسان خبرې کوي نه هغه ته ګوري، چې هغه ته نه ګوري. زه دې ملګري سره خبرې کوم، زه تا ته نه ګورم، زه خوا ګورم، ته زما خبرې ته غوږ دی، تا خو الله تعالی دی، عظیم بادشاه دی. کله چې موږ د الله نه سوال کوو نو مهرباني وکړئ چې لاس مونږ اوچت کړي که نه، چې چا ته دې لاس اوچت کړي دي بس هغه ته ګوره. یو عام خیرمار چې په بازار کې خیر غواړي تاسو هغه ته وګورئ، هغه کس ورته نه ګوري، دی هغه لاس ورته اوچت کړي دی ورته ګوري که نه. نه دا زمونږ چې دا ذهني دباو دی، زمونږ دواګانې نه قبلیږي، مسلې رز ترزه چې کوم دنه د دماغو لا مسلې، قسمه قسم مرضونه، قسمه قسم بیماریانې، دا صرف او صرف داره چې مونږ الله او رسول په شا پرېښودی دی. که ترې نه غواړو نو ورته ګورو هم نه، نه داسې خو څوک نه کوي که نه. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی.